دا څه اورم دا څه وینم دا اوس څه دي دا څه اورم دا څه وینم دا اوس څه دي دغه خلک اوس کاڼه دي کړانده دي د غزې ښاره موږ تا ته ملامت یو د غزې ښاره موږ تا ته ملامت یو ستا په غېږ کې بېګناه وګړي مړه دي د مؤمنې خور سلګۍ دي په غزه کې شهاب صاحب د مؤمنې خور سلګۍ دي په غزه کې د نبي د تره زامن ټول ویده دي مدرسې او ښوونځي د اور خوراک سوې مدرسې او ښوونځي د اور خوراک سوې شاګردان یې په سرو وینو کې پراته دي چې د ورور د لوږې مري په تنهایي کې چې د ورور د لوږې مري په تنهایي کې ستا بنګلې او دا ماڼۍ نو بیا په څه دي مننه سروري صاحب چې د ورور د لوږې مري په تنهایي کې چې د ورور د لوږې مري په تنهایي کې ستا بنګلې او دا ماڼۍ نو بیا په څه دي نه یې څوک سلګۍ ته غوږ دی نه یې اوري نه یې څوک سلګۍ ته غوږ دی نه یې اوري د هغې له ډېرو اوښکو مات باڼه دي په سرو سترګو ورته ګوري وس یې نسته په سرو سترګو ورته ګوري وس یې نسته سپین لاسونه یې د زړه په وینو سره دي چې معصوم غزل لیکله په سلګو چې معصوم غزل لیکله په سلګو دا د سترګو سپین یې ځکه چې نن سره دي د توجه مو یوه نړۍ مننه